تعویذ وبو ته چي لہذا تاسو په کور کې چې کوم منګي دي خو مان دي دا ټیم په ټیم ګوري په دې تعویذونه چي یو شو یا په کوم جې کې توبس کې یا په کوم کولر کې خزي د عمل ډیر زیات کوي کومه خزي جادوګری ګن د وخو په باندې د بيزو په باندې او پادیرو ګډي راځي جادوګری خزي چې زه چاته ویم چې دا تعویذ پتا شوی زره دا ما کړی دی اصل کې څه ماته پته ده جادوګر خلکو د دنه پیسې والی په د باندې وکی او زمانه د دنه پیسې والی بیرته راوالي د شر دغه خزونه پناه غواړم چې دا پوکی کوي فل عقری په غوټو کې جادوګر خزونه پناه غواړم جادوګر خزي د الله تعالی پوي کی الله دې ته هدایت وکي او چې هدایت په نصیب کړي الله تعالی دې مرداري کې چې ختم شي ځکه خلک تباہ برباد کړل کورونه وران کړل کورونه چې نن سبا جادو ډېر په عروج دی جماعت د رښتو د مسلې نه رښتو د مسلې زکسر د چا چې واده کنه یا پیژنې زور تمزان سر ما خام دمو ادر بل پرس کدي مولوی سیب د خپل زوی د پاره د یجنې تاسو کړی د لور نکړه او د لور کړه دا قار دی دا ولې مانه درس جادو پیوګه دا ولې کې د قسم مسلې نن سبا دي کله چې رښتیا کیږي او د زمانه ترور لور د مال رانه کړه نو بس حالت بس خلک ناس دی اوس برباد شي بس بل شي راځي دومره په واده باندې 10 لک روپۍ لګولي 6 لک لګولي اب تاسو د خزي خاون تعلق خراب طلاق ولور کی ولې چې کله طلاق خوشي او جادو اثر کوي بیا جاړي بچو باندې دا بس بیرته څنګه روښ شو دا جادو اثر دی ما چې په دې کوم سوچ کړی دی نو دا جادو نن سبا په دې کې ډیر عام په خپل کلی الحمدلله ما دا مثلا مجوخته بیان کړل چې څوک دا اغزل نشي تللی دا د دوه خزو صفاتونه دي د خزو یو دا د جادو په کوم ځای کې اثر کوي نو جادو علم نه زده کړي خو هاو شوډر مې اورېدلې دي تعویذ څلور زګونه دي یو خلک تعویذ وبو ته چي لہذا تاسو په کور کې چې کوم په دې تعویذونه چي یو شو یا په کوم جې کې توبس کې یا په کوم کولر کې خزي د عمل ډیر زیات کوي یو دویم نمبر دا چې په تنور کې او په نغری کې د خلک تعویذ چي دا ډېر خطرناک تعویذ او دا چې کله ډوړی پخېږي الته په خلکو باندې وربلي اکثر خزو خاوند خدمت په ټیم کې رانیږي د ټیم کې هغه چې کله تعویذ دی نو تاسو د خويندو دوی مړ سي پاپتا یا میاش پس خپل تنور نغری یخ کې راګروي په دې کې تعویذ دوه شو دریم نمبر په ونه کې ونه دا سدا کدا ونه ستا په کور کې کم ځکه ونه د نو په دې کې خلک تعویذ وړاندې په دې کې ډېر اثر کوي او سلورم نمبر دا د بالغ نه کم ځکه خلک سملی دا د زګونه د تعویذونه زګونه دي او وسره یو بل اهم ځای سلورم ځای دا قبر دی قبر کې تعویذ ډېر اثر کوي خبر او داخله قبر ترسي خبر ته نو دا زنانه اکثر کوي چې خدای جادوګری کنه دا به تګوري دا به د سبو په باندې د وخو په باندې د بيزو په باندې او پادیرو کې ډېر تعویذ جادوګری خزي نو کله چې تاو قتل چې کوم زنانه دی ته تللی دا د ناسته دا نو الته بیا کله معلومات کوا ټیک ټاک به زیره خره کړی په دې کې تعویذ بن کړی نو دا ګوري تاسو کدا غړي ساتي کدا بيزي ساتي کدا واغانی ساتي کدا به کې ساک کوي کدا به کې غیا کوي دا دومره خطرناک جادو دی او بس خلک شته کوي جادو پیسې علي د خلکو خراب شو لغه دا چې دم دغه لاشه ولې سي بدل لاشه یا جادوګر لا پتا تعویذ شوی دی راک لز روپۍ تعویذ بدل الله علما یک تا څه پته ما سه پیریان دي خدای پیریان ته معلوم دي په نبی صلی الله علیه وسلم دا جادو په کوم ځای کې شو بیر زروان کوي نبی اسلام یو کال بیمار بخاری حدیث یو کال بیمار او په نبی اسلام پسې په جمعات کې بشمار پیریان منځونه وکول پر رسول الله باندې په نبی صلی الله علیه وسلم به مسکو پیریان پسې چاته مسکو شپږ ځله ول ځان دعوت ورکړی دی او دی پیریان ته پته نه و چې په بیر زروان کې په نبی اسلام جادو شوی دی او د تیمرګری پیری ته پته نه یره پیریانو مال راو خدل اړم دا پیری نشي خدلې اړم پیری نشي خدلې نه مولوی سپ ته پته شته نه جادوګر ته پته شته چې زه چاته ویم چې دا تعویذ پتا شوی زره دا ما کړی دی اصل کې څه ماته پته را پرې دا ما ځان پوهه کړی غوړې جذباتي نه هم دته دا جادوګر خلکو د دنه پیسې والی په د باندې وکی او زمانه د دنه پیسې والی بیرته راوالي ماته معلوم دی کنه ماته معلوم دی تاسو غالي کله په کور کې د چانه څه شي ورکشي کنه ماشوم پټ کړی نو دا ماشوم حل نه وي چې نه وي نو بیا د مور وچله پیسې به ورکه مو غچاو ورګه وسی پلان کې ګور مالته پروت درز راوي دلته لہذا اس د جادو دقه قران او سنت علاج دی او د جادو علاج په دې طریقه باندې کول چې بس جادو دی یو د ماته باندې ټول بکواسيات دروغ دي د خلکو نه پیسې غستل یو خلک ته برباد کړل